السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوي پروګرام سره. د فرانسوي ژبې زده کړه په پښتو ژبه له پښتنو لپاره. ګرانو دوستانو، موږ د فرانسوي ژبه تدریس هم په پښتو ژبه شروع کړی ده. تاسو دوستانو ته زموږ لومړی لوست د فرانسوي الفبا یا هغه حروفونه توري دي چې مخکې د هغې نه چې تاسو ته دا حروفونه زه تکرار کوم، یو څو ټکي دي چې زه تاسو ته وایم، هغه په پام کې ونیسئ. تکرار کول، ښه تلفظ، ډیر ښه لیکل یا ډیر لیکل، د فرانسوي دا درې مهارتونه په ځان کې راولئ. که غواړئ دا ژبه ډیر ژر زده کړئ، ډیر تکرار کوئ، ښه تلفظ کوئ او ډیر لیکل کوئ، نو بیا به دا فرانسوي ژبه تاسو ډیر ښه زده کوئ. او اوس راځو خپل درس لپاره. مخکې دغه نه چې موږ درس شروع کوو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې ترڅو زموږ راتلونکي درسونه تاسو ته نوټیفیکیشن کې درشي او تاسو یې تعقیب کړئ، ولولئ، ویلي کړئ او تکرار یې کړئ ترڅو دغه ژبه زده کړئ. خو اول درس زموږ د اول حرف چې زموږ دی لکه آویون. آویون تیاری ته وایي ګرانو دوستانو. دا تلفظ کیږي. زمونږ دویم حرف چې دی ب دا زمونږ پښتو په شان دی ب ده، لکه بونجور ګران دوستانو، سار په خیر ته هم وایي او د سلامتګي دپاره هم استعمالوي. س لکه سیترون لکه لیمو معنا ورکوي. دغه او ان دا دماغي حروف دی، هر کې نه تلفظ کیږي. سیترون. سی. او بل حرف چې دی دی لکه دوما. دا ای ان چې په انګلیسي کې ورته وایي، ای ان چې په فرانسوي کې ورته وایي، دا دماغي حروف دی نه تلفظ کیږي. دی دوما لکه سبا معنا ورکوي. او الف پیش او چې وایي په پښتو کې او. ایتوال ستوري ته وایي. دغه او په سر چې د زبر راغلی، راتلونکي درسو کې به تاسو ته تشریح کوم چې دا ولې راغلی دی. ایتوال. اف لکه فلور ګل ته وایي ګرانو دوستانو. اف ژ زمونږ دا پښتو ژ ده، موږ تاسو چې وایي ژیرف. دا د حیوان نوم دی ګرانو دوستانو. ژیرف. دا حروفونه ولیکئ او تکرار یې کړئ ترڅو ښه زده شي. اش لکه اوم سړی په معنا دی. دا اش حرف په فرانسوي کې لیکل کیږي خو ویل کیږي نه، لکه اوم هم نه دی، اوم دی. اش اوم. ای سی یعنی دلته. آی نه دی، دا ای دی. فرانسوي کې دی ته ای وایي. ای الته وګوره ژ دلته ژی دی. ژ نه دی، ژی دی. ژی لکه ژوب لمنې ته وایي. ژی. که نه دی، که دی. کوالا دا هم د حیوان هماغه دغه نوم دی، هغه کارتونیګر چې ورته وایو. که. ال لکه لون سپوږمۍ ته وایي. ال. ام لکه میزون د کور په معنا دی. ان لکه نی زال ته وایي، د مرغۍ زال ته وایي. ان. اورانج. پی زمونږ پښتو خپله پی ده. پی لکه پوم. پی. او بل حرف چې دی کیو نه دی، کو لکه کی یعنی څوک. کو. آر نه دی، اغ دی. لکه رادیو یعنی رادیو. اس لکه سولی لمر ته وایي. تی تام وخت ته وایي. تی موږ خپله پښتو کې چې وایي تی. دا به خوله داسې راغونډه کوي. لکه اوزین. ویر شین ته وایي. دوبلوی واګون د موټر یو ډول دی. واګون. ایکس لکه اگزاما. ایګرک
ایګریک دا ایګریک دی، وای نه دی، ایګریک دی. یو زد، زد زبر دا د حیوان نوم دی، هماغه ګورخر چې ورته وایي. ګرانو دوستانو دغه حرفونو دغه الفبا خو موږ تاسو تکرار کوو، ښه یې ولولئ، ویې لیکئ. خو یو سوال دلته پیدا کېږي چې دغه حروف موږ څنګه یو بل سره ونښلو. دلته فرانسوي ژبه کې څو خاص توري نورې هم دي چې لکه زبر او زیر چې لري، لکه زموږ خپله پښتو کې چې هغې دپاره موږ دویم درس کې تاسو دپاره تشریح کوم چې هغه کوم حروف دي او څه رقم یو بل سره نښلي او تلفظ کېږي. نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تر څو هغه درسونه چې زه راتلونکي تاسو ته اپلوډ کوم تاسو ته درشي او تاسو یې ولولئ. مننه، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راتلونکي درس به ډېر جالبه درس وي، څه رقم فرانسوي